بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان او بیا ستاسو ملګری یو نوی ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت به تاسو باندې په خیر تېرېږي. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که زما د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ نو دا هم سبسکرایب کړئ. او ملګري مو که تر اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه خبر نه دي نو کوشش وکړئ چې هغوی هم را خبر کړئ، هغوی هم پوهېږي چې څنګه دوی کولی شي آنلاین کار وکړي او پیسې لاسته راوړي. او بل هیله مې له تاسو نه دا ده چې یو ویب سایټ تاسو ته زه در معرفي کوم. ډېر یو خوندور ویب سایټ دی. نو له تاسو نه هیله کوم چې تاسو ویډیو سکپ کوئ مه، ویډیو مخکې او شاته کوئ مه، ویډیو له اوله تر اخره پورې وګورئ تر څو تاسو پوه شئ چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته کوم شی در تشریح کړی دی. سمه ده؟ ګرانو ملګرو، نن راځو ویب سایټ ته. نمبر paid words دی. سمه ده؟ paid words. زه به چې څنګه تاسو کولی شئ دې کې لاګین وکړئ، هغه لینک به تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کړم درته. تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، مستقیما به تاسو راځئ چېرته دې رجسټري پیج ته به راځئ. ګورئ دې سره چې موږ او تاسو اکاونټ جوړوو، موږ او تاسو څو شیانو ته ضرورت لرو چې هغه زه تاسو ته اوس درښیم. ګورئ اول چې موږ او تاسو راځو چیرې به کلیک کوو، په رجسټر باندې کلیک کوو. سمه ده؟ رجسټر باندې چې کلیک وکړئ اوس دلته یوه نوې صفحه درته راظاهرېږي، تاسو وګورئ. هغه ګورئ اول تاسو نه غواړئ یوزر نیم، فرض کړئ یوزر نیم ورکوم چې کابل 45 هغه شی. سمه ده؟ فرض کړئ پاسورډ هم ورکوم یو شی، دا پاسورډ ما ورکړ. پاسورډ به څه کوم؟ کنفرم کوم. دلته دا هم شو پاسورډ کنفرم کول. دلته به څه ورکوم؟ ایمیل ورکوم. فرض کړه دا ایمیل ورکوم. دلته به جنډر ورکوم چې میل. سمه ده؟ دلته به څه ورکوم؟ دلته به زه ورکوم تاریخ د پیدایش مې. سمه ده؟ جنوري ورته به ولیکو چې 2000 بخښنه غواړم 2000 کال به ورته ونیسي. سمه ده؟ دلته بیا د خپل تاریخ د پیدایش ورته کنفرم کوئ. تاریخ پیدایش کې ډېر متوجه اوسئ چې غلط یې نه کوئ. سمه ده؟ دا خو مو که کلیک اور ټچ د ایرپلین، دلته به ورته چې اشتراک ته وایي هغه به ورته انتخابوئ. دلته ګوره طیاره اوس ما طیاره هم ورته څه کړه انتخاب کړه. کلیک هیر فار کیپچه. ګوره دا کیپچه به هم ورته انتخاب کړو. بعضې وخت به یې نه کوي، بخښنه غواړم دا بیا دلته څه وکړه. خیر تاسو چې ورته کیپچه انتخاب کړئ، کیپچه به ورته انتخاب کړئ. هغه نه بعد څه کوئ؟ اوپن اکاونټ. اوپن اکاونټ مو چې ورته ویلی تاسو جیمیل ته څه کوئ؟ یو پاسورډ درلېږي، اکټیویشن ایمیل درلېږي. په هغه هم چې کلیک وکړه څه کېږي چې اکاونټ مو جوړېږي. بعد له دې نه چې تاسو اکاونټ جوړ شو به تاسو څه کوئ؟ تاسو به راځئ بعد له دې نه چې اکاونټ مو جوړ شو، زه خپل بل اکاونټ ته ځم هلته چې ما تیار اکاونټ جوړ کړی دی. سمه ده؟ هغې کې بیا دلته خو تاسو دا کار وکړه، اکاونټ بخښنه غواړم ایمیل ته ایمیل درلېږي. هغه نه چې کلیک کړه هغه نه به د تاسو اکاونټ خلاصېږي. د اکاونټ دې لپاره چې تاسو اکاونټ لکه د ما اکاونټ مکمل خلاص شو، زه تاسو ته اکاونټ خپل ښیم، هغه دپاره تاسو 40 ساعت ته ضرورت لرئ. سمه ده؟ دغه دی ګرانو ملګرو، دغه دی د ما اکاونټ. ما اکاونټ کې ما 40 ساعته څه وکړه، زه منتظر پاتې شولم. هغه نه بعد د ما اکاونټ راته خلاص شو. اول چې تاسو اکاونټ خلاصوئ تاسو ته دغه آپشن نه درکوي. ګوره دغه دی، ګوره دغه آپشن نه تاسو ته نه درکوي. دغه نور شیان اډز دا شیان تاسو ته نه راځي. اول کې به تاسو ساده یو اکاونټ درته خلاصېږي. تاسو به څه شی کوئ؟ فرض کړئ اوس د اکاونټ تاسو جوړ کړ، تاسو نو صبر وکړئ تر سبا دغه وخته پورې. د سبا دغه وخت چې راغلی تاسو ته دغه ټول شیان درکوم. سمه ده؟ دلته ګورئ دغه د مونږ ډاشبورډ دی. ډاشبورډ کې د مونږ معلومات راکوي چې فرض کړه مونږ څومره پیسې ګټلې دي. پیسې د دوه قسم، یو بیلانس درکوي او کاش درکوي، او بل هم ببس درکوي. کاش چې دی هغه پوهېږي چې پیسې دي، مستقیمه پیسې درکوي. او ببس چې دي دې ته وایي بونس ایډډ پوینټس دي. سمه ده؟ ګوره ما دومره پوینټه دي، سبا ماته د همدې په اندازه څه کوي؟ ماته اډز کوي. څومره چې تاسو دغه پوینټونه زیات وي په ما په اندازه تاسو ته اډز، اشتهارات، دا شیان زیات درکوي. تاسو کوشش وکړئ چې پوینټونه هم همیشه زیات وي. سمه ده؟ ډاشبورډ ته چې راځو، ګوره ډاشبورډ کې موږ او تاسو معلومات راکوي چې فرض کړه ګوره دلته وګورئ دا د ما هغه اکسل کې دوی چې کوم انالیسز یا کوم شیټ درته جوړوي هغه دي. سمه ده؟ چې هغې کې سټیټکس ښیي د تاسو د اکاونټ، تاسو د اکاونټ هغه حالت ښیي، څومره تاسو پیسې لرئ او څومره تاسو ببس لرئ. ګوره چې راشي ګوره 419 ببس او دومره څه کوي، دومره نور کاش زه لرم.
دا خو شغل دلته وګورئ دلته دومره باب راته ښیي دومره کاش راته ښیي رفرر زه ته اوسه پورې کوم رفرر نه لرم څوک ایماد لینک نه دی راغلی ما تقریبا چې دلته جوین یې کړي دغه نور معلومات دي ګورئ is your account active and eligible to receive ads via that account active دی او دې سره کوم قوانین دي موږ چې هغه سره برابر دي چې ته ads وګورئ yes او برابر دی do you have ad points to receive cash yes دغه ما چې څنګه تاسو مثلا باب چې وکنه bonus ads points یو هغه زه لرم are you eligible to receive daily ad issue for you eligible دي ته چې هر ورځ ads receive کوو د ساعت د روزانه دا نو څه چې زه نه receive کوم دا فقط وخت ضرورت لري وخت سره به ټول ماته سپیږي جوړیږي ټول شان ماته جوړیږي دوه مې په نامه دی my campaigns دې کې ته یو ads کتلی شي بلکې ته خپل ویب سایټ یا بلاګر لري یا یوټیوب چینل لري هر شی کولی شي خپله اشتهار ورکړي او دې خوبي څه ده چې کوم دلته زه پیسې ګټم زه مستقیما له دې نه کولی شم چې استفاده وکړم او دلته څه وکړم خپل فیسبوک یا خپل یوټیوب چینل یا خپل ویب سایټ یا خپل بلاګر هم زه اډورټایز کړم هغه ته زه اډ جوړ کړم هغه اشتهار جوړ کړم هغه نور خلک وګوري سمه ده که فرض کړه بیخي له دې سره موږ پیسې راونه باسو تاسو کولی شئ چې دغه شي هم دنه استفاده وکړئ چې زه شخصا خپله له دغه شي نه استفاده دلته کوم دې باره کې چې څنګه موږ دلته خپل ویب سایټ یا خپل څه شیر کړو چې هغه نور یې وګوري کوم پیسې چې موږ دلته ګټلې دي هغه له طریقه څه شو دې باره کې به زه بله ویډیو ورته جوړوم دې ویډیو کې تقریبا بله ویډیو ته جوړوم هغې کې به تاسو کولی شئ څنګه دې پیسونه چې موږ ګټلي استفاده وکړو او خپل فیسبوک یا یوټیوب چینل یا ویب سایټ یا بلاګر نو تاسو کوم اشتهار کولی سمه ده بای اډز دلته هم دغه شی دی موږ تاسو اډ واخیستی شو پیډ اډز ګوره ته چې نن اول کې چې رالم دلته مې چې وکتل 15 اډز وو 15 اډز څه شو ما ټول وکتل سمه اوس ګوره زه بل اډ نه لرم فعلا دپاره ګورئ تاسو زه بل اډ نه لرم دلته ما ټول اډ څه شي ما خپل ټول اډ نن ما کتلی دي سمه ده اوس راځم دې پیډ اډز او د کلیک ګریډ چې دی هغه طریقه تقریبا یو قسم ته ده زه اوس تاسو ته ښیم چې تاسو یعنې څنګه کولی شئ بیا خپل هغه اډ چې تاسو ته اکاونټ یو ځل بل جوړوئ چې ته هغه څنګه کتی شئ فرض کړه زه دغه دوم اپشن دی چې دی په نامه دی کلیک ګریډ چې دی په دې باندې کلیک کوم ګوره تاسو دې سره څنګه پیسې ګټلی شئ څنګه دې کې به ګوره تاسو دلته دغه تصویر چې وینئ دغه یو دي که تاسو څه کوئ کلیک کوئ ګوره ما چې کلیک کړې دلته څه کېږي دا څه شی شو دغه اړز شو د اړز ماته ښیي کله چې اوس اړز راشي وګورئ اړز شو سمه ده د دې اړز تاسو اوس پیسې ښیي خو دلته به تاسو دغه څنګه کمپلیټوئ چې تاسو یعنې بل اړز ته ولاړ شئ بل اشتهار ته ولاړ شئ اوس یو اشتهار خو موږ وکته دلته چې وایي کلیک اور ټچ د کمپیوټر ماوس کمپیوټر ماوس باندې وایي کلیک وکړئ تاسو په دې 15 دانو کې کمپیوټر ماوس پیدا کوئ کمپیوټر ماوس څه شو دغه دی دا کمپیوټر ماوس د څه به کلیک کوئ کنفرم به کلیک کوئ ښه شو دا اوس ګوره 15 دقیقو د اډ دی سمه ده 15 دقیقو د اډ ما وکړه څه شو ماته څومره پیسې ګوره لس باب د څه شو د ماته ولېږلی ما اکاونټ لس باب څخه شو اوس څه کوو پلی اګین باندې بیا ما کلیک وکړه ګورئ تاسو مخکې 919 باب څه ما اوس څه شو 928 باب څه ما شو بیا دلته زه راغلم ګوره بیا دلته زه راغلم ګوره دغه ما کتلي دي دلته زه راځم فرض کړه زه په دغه باندې بیا کلیک کوم ګورئ دې باندې چې بیا ما کلیک کړم بیا ګوره چېرته دی نو غواړم چې لږ انټرنټ بیا ضعیفه شو باندې فکر کوم چې باران دی د باران د وجې نه انټرنټ لږ ضعیفه دی نن راځئ په یو بل باندې کلیک کوو دا بل ګوره بل باندې مې چې کلیک کړو راغلو بیا دلته اډ سم نو تاسو دلته چې وایي کلیک اور ټچ د سمر هټ دغه خولۍ باندې باید تاسو کلیک کړئ دا د اډ درته نه ښیي مشکل نه چې تاسو فقط کوم شی چې دا کاپشه درته څه وایي ګوره اډ ګوره شو سمه ده اډ ګوره شو دغه اډ چې دا ټول خپله خلکو کریټ کړي دي یا کمپنیانو کریټ کړي دي free ad system .net ګورئ دلته به کلیک اور ټچ د سمر هټ اوس دغه خولۍ باندې به څه کوم کلیک کوم تاسو ګوره متوجه اوسئ چې کوم کاپشه درکوي کوم چې دا دقیق وي دا چېرته تاسو غلط وکړئ نو تاسو دغه پیسې نه درکوي کنفرم مې کړه 15 دقیقې د اډ څه کوي ماته شو کوي ماته یې ښیي 15 دقیقې دا شی that was really close try your luck next time وایي غلط و نو پوهېږم څنګه دا غلط و د اډ
کاپچه د ما څنګه غلطه پوه نه شو راځئ یو بل فرض که موږ تاسو انتخابوو دلته دغه انتخابوو سمه ده اوس به موږ تاسو وګورئ که ګورئ که تاسو بیا په کاپچه کې فرض که مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې هماغه دلته چې کوم شی ورته لیکلي وي هغه تاسو لاړ شئ ګوګل ټرانسلیټ ته ګورئ ګوګل ټرانسلیټ وګوره ډیټیکټډ لانګویج به څه کوو انګلیسي به کوو ډیټیکټډ لانګویج به څه کوو انګلیش دلته ورته پورته انګلیش ولیکئ او دلته ترانسلیټډ لانګویج کوم لانګویج چې دلته ورته پښتو وګوره پښتو که پښتو کوئ که فارسي کوئ فرض که هغه شی ګوره فرض که هلته یو کاپچه و دلته به دغه څه کوو موږ تاسو د چې لیکل دا به څه کوو کاپي کوو فرض که ګوره لغت سره تاسو نه پوهېږئ بوکس نو ټول پوهېږي ګوره کتابونه سمه ده که بوک کې کتاب دغسې دین هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ دلته دغه دی بوکس چې دا زه انتخابوم او څه کوم کنفرم کوم یې ګوره 5 دقیقې عرض دی عرض موږ ته شو کوي 15 ثانیې بیا یې راته وویلې چې that was really close نه پوهېږم دا څه مشکل و فکر کوم چې وخت ما زیات ونیو وخت مې ډېر ورکړه دې لپاره دغسې کار سره ښه خو دغه دي دا یې طریقه وه د دې دوو طریقو د لارې نه موږ ورته څه شی کولی شو پیسې لاسته راوړی شو بل کش آفرز دي دا کش آفرز یې نه پوهېږم دلته ما ته څه مشکل لري ما ته وایي چې تاسو دغه شی راته وایي چې فکر کوم په ورډ کې زه کولی شم دې کش آفر نه استفاده وکړم سمه ده او بل دلته پی ټي سی والز دی دا هم دلته ما ته مشکل لري ما ته وایي چې تاسو اډ بلاکر لګولی دی نو ما وکړه ما اډ بلاکر نه دی لګولی نه پوهېږم دا ولې دلته ما ته مشکل ګوره Please note that some websites might not working correctly when ad blocker is enabled. زه ad blocker نه لرم نو پوهېږم دا ولې کار کوي مشکل لري خیر دا مشکل حل کېږي دا په هغه اول وخت کې کېدای شي د مشکلات لري بل یې دی ګیمز دی په ګیمز کې تاسو څه کوئ په ګیمز کې موږ تاسو دلته یو قسم ته شرط وایو له خپل دغه بحث د کوم پوینټونه چې موږ دي بونس اډس پوینټس چې په دې باندې موږ تاسو ګوره د بونس اډس پوینټس چې څومره تاسو زیات دي په سهار باندې یعنی دلیل سطح باندې تاسو ته عمر زیات اډز راځي عمر زیات اشتهارات تاسو ته شو کې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دغه بونس اډز پوینټس چې وي دا تاسو ډېر زیات دي دلته تاسو څنګه کوئ دلته فرض کړئ زه راځم دلته دې سره زه شرط باندې لګوم سمه ده دلته چک دی دلته به دې سره تاسو اماونټ ټو بیټ زه ورته وایم زه په دومره ډېرو در سره شرط نه لګوم زه ورته وایم 60 پوینټو شرط سره لګوم بیت بیلو یم مینیمم دومره څه هیډ ورته انتخابوم فکر کوم چې دا سلونه کم شي کار نه کوي ګورئ دا هیډ مې ورته انتخاب You are wrong please again زما په پایتون ګرځولي دي رانه پوینټونه کوم کسان 100 پوینټونه نه ګرځولي دي هلته guess heads or tail to win نه instantly ګوره بیا به ورته وکړم بیا ورته دې ځای ته ووایو چې heads You just tried and you went دومره پوینټ ګوره ما وکړل ګوره کوم پوینټونه ګوره بېرته څه شول زیات شول دغه طریقې او فارم کې کوم شی تاسو ته مهم وي تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس ورته راجستر کړئ مستقیما تاسو ایمیل کوي شئ ښه دغه نو ګرانو ملګرو د پیډ ورډز په باره کې بعضې معلومات او پیمنټ یې دغه طریقو نه دی ګوره دغه طریقو نه دی پیمنټ کوي اوکې پایزه بیټکوین پرفیکټ مني solid trust advance کې چک کاش سمه ده نو کله ما باندې د دې ویب سایټ سره تاسو کوم پیکیج کړئ تاسو کوشش کوئ تاسو راوباسئ هغه تاسو کې دا غوډوم ویډیو چې درته جوړوم مای کمپینز کې تاسو کوشش خپل ویب سایټ خپل یوټیوب چینل خپل فیسبوک چینل یا هم خپل بلاګر که تاسو لرئ هغه ورسره اډورټایز کړئ چې هغه د طریقې نه تاسو کولی شئ ډېر عاید لاسته راوړئ د دې نه چې تاسو دې لار نه لاسته راوړئ سمه ده تاسو کوم پیسې دلته ګټئ هغه سره خپل هغه شیان اډورټایز کړئ چې هغه خلک وویني هغه لار نه تاسو عاید ډېر کېږي دلته به تاسو لږ پیسې مصرف کړئ همالته یې تاسو ګټه ډېرېږي په دې هیله ګرانو ملګرو چې دغه نننۍ ویډیو خوښه شوې وي د دې ویب سایټ سره کار وکړئ ډېر ښه ویب سایټ دی په اسانۍ سره تاسو ته پیسې درکړي دا چېرته نه وایم تاسو ټول وخت په دې کې ځای کړئ البته چې یوټیوب سره کار وکړئ ویب سایټ کې لرئ هغه سره کار وکړئ بلاګر سره کار وکړئ نور ویبسایټونه چې ما څه معرفي کړي اما ډېر کوشش وکړئ یو نیم ساعت دومره وخت دې ته ورکړئ ډېر په اسانه باندې ډېر پیسې ګټلی شئ سمه ده نو تر بل ویډیو پورې ګرانو ملګرو تاسو ته خدای سپارم